سلام دوستانو. یو دوست لیکلی سلام استاد، وخت مو په خیر. زه یو څه موده کیږي چې شپه مهال د زړه د ټکان له امله له خوبه راویښیږم. هغه وخت ډاکټر راته وویل چې د پنیک حمله را باندې راغلی. ډاکټر موږ ته د لورازپام ګولۍ تجویز کړې. هره شپه د یوې ګولۍ څلورمه برخه خورم. کله چې خوب نه راځي پوره ګولۍ خورم. تقریبا 4 میاشتې کیږي چې دا دوا په خپله اخلم او خورم او پرته له دې چې ډاکټر ته ورسم مصرفوم. چا راته وویل چې خوسې یې کړه چې عصبي دواګانې انسان ته زیان رسوي. دا کار مې یو ځل وکړو خو ضعف را باندې راته او ضعیف یې کړم. لاس او پښې مې راپسې مړه شول. بېواکه یې کړم. زړه مې تنګ سو. لړزه هم راته پیدا سوه. اوس هغه ډاکټر هم زموږ له سیمې تللی او نه پوهېږم دا ستونزه څنګه حل کړم. ستاسو په یوټیوب کې مې یو ځل یوه خپرونه له سترګو تېره سوې وه، خو اوس مې چې هر څومره ولټوله پیدا مې نه کړه. مجبور سوم یو ځل تاسو ته پیغام پرېږدم. نه پوهېږم دا پوښتنه به تاسو پورې اړه ولري که نه، خو استاد خیر زما حالت ښه نه دی، حتما یوه لاره راته وښیه. ښه ورور، اجازه راکړه په څو مسایلو تاسو سره بحث وکړم. اول دا چې هر څومره زر چې امکان لري په خپل سر دوا مه قطع کوه او مې شروع کوه او مې قطع کوه. په خپل سر د دوا قطع کول، په خپل سر د دوا استعمالول او په خپل سر له دوا سره تعامل کولی سي امکان لري چې بېلابېلې ستونزې او ناخوالې او مشکلات درته پیدا کړي. هم په خپل سر استفاده او هم په خپل سر د عصبي دواګانو پرېښودل. دا کارونه دواړه مه کوه ورور، ځکه چې هر هغه دوا چې تاسو یې کاروئ هغه خپل میکانیزم لري، هغه خپل اصول لري، هغه خپله موده لري، هغه د خاص ناروغۍ یا د خاصې مسلې لپاره کارول کیږي. د لورازپام دوا چې تا یاده کړله، دا دوا معمولا موږ د اضطراب او د پانیک اټک یا د پانیک ډس آرډرز په برخه کې زموږ همکاران ډاکټران کاروي او تجویزي یې ورکوي او دوی په خپل منطق دا کاروي. یعنی د څونه مودې لپاره څه رقم په څه شکل. ته چې 4 میاشتې کېږي دا دوا کاروې، دا دوا که تا د ډاکټر په مشوره کارولې وای نو کیدای سي هغوی ورو ورو د دې دوا ډوزونه پورته کړي وای. ته په خپل سر همدغه یو ډول کاروې، کله نیمه خورې کله یوه خورې. په هر حال زه فکر کوم چې له دوا نه دې اوس نقل جوړ کړي دي. هیله مې دا ده چې دویم ځل ښه، یعنی خو لومړی پیشنهاد مې تا ته دا د ورور چې راښکاږړونه نشي هغه دی دا ځواب دی. لومړی پیشنهاد مې دا ده چې دوا په خپل سر مه پیلوه او مې خوسې کوه. نور دوستان هم چې زموږ خپرونه اوري، زموږ خبرې اوري، په خپل سر د اعصابو دوا نه پیلوي او نه دې خوسې کوي. یو بل د اعصابو ډاکټر ته ورسه، دا خپله نسخه هم در سره واخله. که نسخه کې د ډاکټر لیک نسی لوستلی یا د لوستلو وړ نه ده، د همغو دواګانو چې تا کارولي دي یا یې کارې پاکټونه در سره واخله، خپل ډاکټر ته، دا نوي ډاکټر ته چې اوس ستاسو په سیمه کې شته ورله، ورته ووایه چې دغه دوا تا د څونه مودې لپاره خوړی دی. دوباره د خپل مشکل وضعیت ورته تشریح کړه. ډاکټر به د تا د نوي وضعیت په اساس که اړتیا وه دوا به درکړي، که اړتیا نه وه درته وبوایي چې ته ما ته ضرورت نه لرې، دوا ته ضرورت نه لرې، ورسره یې ورواپو سره خپلې ذهني ستونزې حل کړه، خپلې ټولنیزې ستونزې حل کړه، خپلې کورنۍ ستونزې حل کړه. دا دویم وړاندیز ده او دا په دغه شکل ترسره کیږي او ډېر به درته ګټوري. دا کار حتما وکړه، ضرور وکړه. دویمه طریقه یې دا ده، پرته له تا که بل څوک هم بل دوست هم عزیز هم زموږ خپرونه اوري او په دغسې یوه کشاله کې را ښکېلي ګیري، نو پیشنهاد به ورته دا ده چې په دغه رقم مخته لاړ سي. دریم مورد دا ده چې ستا په ستونزه کې یا کومه مسله یا ستونزه چې ته لرې، په دغه ستونزه کې معمولا موږ 3 تداوی کاروو. یو دوا، 2
ذهني یا کاگنیتیو تراپی یا ذهنی درملنه روانی درملنه دریم بیهیویر تراپی یا رفتاری یا د کړنو ځینې په کړنو کې د ځینې بدلونونه راولو یا ځینې نوې کړنې در باندې ترسره کوو تر څو د درملنه ترسره شي. اوس چې تا دوا اخیستې او بیا به هم اوس نوي ډاکټر ته ورسې له نوي ډاکټر نه وروسته هم که هغوی وړاندیز درته وکړي که یې ونه کړه له یوه ارواپوه سره هم ضرور یوه جلسه واخله یو ورې ورسره کښېنه چې هغه هم ځینې مسلې در سره حل کړي. حمله کېدای شي دوا حل کړي. د زړه ټکان، خوله، د مرګ احساس، د حملې احساس چې درته پیدا کېدای شي ډاکټر در سره حل کی له منځه یوسي در سره. اما ځینې نور مسایل او سوء تفاهمونه او تعارضونه شته چې هغه په مشاوره کې حل کیږي چې بیا دې مسلې ته اقدام وکړي. بل د اعصابو دواګانو په اړوند وایم چې په ټوله کې د اعصابو دوا یعنی وروستي ټولې څېړنې وروستي ټول تحقیقات چې تر اوسه پورې حداقل موږ لوستي دي او زموږ ډاکټران ملګري دوستان همکاران هم چې موږ راغږولي دي ټول په دې خبره په دې صلاح دي په دې یوه خوله دي چې د اعصابو دواګانې په ټوله کې د ډېر مجبوریت په اساس په ډېر احتیاط د یو متخصص له نظر لاندې باید فرد ته تجویز شي. او اوس یعنی خپله ډاکټر صاحبان هم په دې عقیده دي، نوې څېړنې په دې باور دي چې د دوا کارونه باید کمه شي او ډېر مسایل باید سوشل یعنی په ټولنیز یا په اصطلاح له اجتماعي اړخه حل شي، له کورني اړخه حل شي، له فردي اړخه حل شي. او په دې اړه خپرونه هم کومه چې ما درلوده پخوا هغه په یوټیوب کې شته. تاسو یوټیوب ته لاړ شئ. په یوټیوب کې د ستاسو پوښتنې مینو پیدا کوي. کله چې تاسو یوټیوب ته ځئ اول شرف الدین اعظمي لټوئ، بیا هلته چې هغه پرانیستل کیږي بیا چې زما کوم پیج چې زما ده البته په نورو رسنیو او چینلونو کې چې ما مصاحبې کړي مرکې کړي هلته نه پوهېږم چې ما د دوا په اړه خبرې کړي که نه، خو دلته کله چې تاسو زما چینل ته راځئ کله چې هلته راځئ هغه وازوئ هلته د مینو هغه راځي مینوګانې هلته یوه مینو راځي د پلیلیست په نامه. پلیلیست باندې کلیک وکړئ بیا هلته تاسو ته ځینې مینوګانې راځي چې په دري او پښتو باندې لیکل شوي. په هغو مینوګانو کې ستاسو پوښتنې هلته دغه مینو پرانیزئ. په دې مینو کې تقریبا تر 500 پورې خپرونې دي چې ټولې هغو پوښتنو ته ما ځوابونه ورکړي دي چې خلکو له ما نه پوښتلي دي. تاسو کولی شئ دلته زما هغه خپرونه پیدا کړئ. تاسو د ضعف او لړزې خبره وکړله. په اروایي دواګانو کې عصبي دواګانو کې معمولا له نشهیي توکو ډېر کار اخیستل کېږي ورور. ترکیبات او کیمیکل جوړښت د دواګانو معمولا نشهیي توکو نه کار اخیستل کېږي او کله چې دا دواګانې تاسو کاروئ او بیرته بیا خوسې کوئ داسې کېږي دقیقا لکه یو معتاد. کله چې معتاد نشه خوسې کړي لړزه پیدا کوي، خارش پیدا کوي او ناقرار او بېقراره شي. بنان وړاندیز مې تاته دا ده چې دغه د لړزې او وضعیت مسله د ډېره جدي ونیسه که دوباره دوا شروع کړې او په تدریجي ډول د مشاور او د روانشناس او ډاکټر په مشوره آرام خوسې کې کومک به درسره وکړي. بیا هم که کومه پوښتنه وه موږ سره په کامنټ کې شریکه کړه. تاسو هم دوستانو که کومه پوښتنه لرله موږ سره په کامنټ کې شریکه کړئ. موږ په روانو خپرونو کې هغو پوښتنو ته ځواب وایو. مننه.